دلو یو پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته انشاءالله چې روغ جوړ بوئ د نننۍ ورځې درس کې به موږ او تاسې د پولینوم عددي قیمت پیدا کولو سره اشنا شو. که په یو پولینوم کې د متحول پر ځای باندې یو حقیقي عدد وضع کړلی شي بیرته یو حقیقي عدد لاسته راځي. لاسته راغلی حقیقي عدد د پولینوم قیمت په نامه یادیږي. یعنی په دې ډول لیکلی شو که چیرې په پولینوم کې یو حقیقي د متحول پر ځای باندې د متحول پر ځای باندې یو حقیقي عدد وضع کړو بیرته حقیقي عدد لاسته راځي چې همدا حقیقي عدد د پولینوم قیمت بلل کیږي. د پولینوم قیمت بلل کیږي. د متحول پر ځای مو یو حقیقي عدد وضع کړلو یو حقیقي عدد لاسته راغلو همدا حقیقي عدد د پولینوم د قیمت په نامه یادیږي. یعنی که چیرې ای پی ایکس پولینوم ولرو مساوي ویلې 15x منفي 2 سره وایي چې تاسو اف 2 پیدا کړئ. 2 یو حقیقي عدد ده. که چیرې د متحول پر ځای باندې همدغه 2 وضع کو یعنی اف 2 مساوي کیږي 15 ضرب 2 منفي 2 نو اف 2 به مساوي شي ل 2 15 لس منفي 2 اتو سره. یو حقیقي عدد مو د متحول پر ځای وضع کړو حقیقي عدد لاسته راغلو همدا حقیقي عدد د پولینوم قیمت په نامه یادیږي. یا که چیرې یو بل مثال حل کو په دې ډول دقت وکړئ که چیرې پی ایکس پولینوم ولرو پی ایکس پولینوم مساوي ویلې 3x مربع مثبت 8x منفي 2 وایي چې تاسو اف یو قیمت پیدا کړئ نو د متحول پر ځای باندې یو وضع کوو یعنی اف یو پیدا کولو دپاره د متحول پر ځای یو وضع کوو په دې ډول اف یو به مساوي شي 3 ضرب یو مربع مثبت 8 ضرب یو منفي 2 نو اف یو به مساوي شي یو مربع یو کېږي ضرب 3 سره مساوي کېږي مثبت یو ضرب 8 کېږي منفي 2 3 منفي 2 مثبت یو کېږي مثبت یو مثبت 8 مساوي کېږي ل مثبت 9 سره. په دې ډول د پولینوم عددي قیمت پیدا کول کیږي. د متحول پر ځای مو یو حقیقي عدد وضع کړو بیرته یو حقیقي عدد لاسته راغلو لاسته راغلی حقیقي عدد د پولینوم د قیمت په نامه یادیږي. مسایلو ته یې راځو. په مسایلو کې انشاءالله په بشپړ ډول په مفهوم باندې پوهیږئ. په دې کې ما کنکوري سوالونه هم راخیستي دي. مسایل باید په دقیق ډول زده کړئ. کنکوري سوالونه پولینوم دا مساوي ل 2x مربع منفي 2x مثبت 2 سره د وای که چیرې x مساوي ل 3 سره قیمت پیدا کړئ. نو په دې کې د متحول پر ځای باندې همدغه 3 قیمت وضع کوو. په دې ډول دقت کوئ لیکو چې h 3 مساوي کیږي h 3 مساوي کیږي 2 ضرب د x یعنی متحول پر ځای باندې 3 لیکو 3 مربع منفي 2 ضرب د متحول پر ځای باندې همدغه 3 لیکو 3 مثبت 2 نو مساوي بشي h3 به مساوي شي 2 ضرب 3 کله چې صدا کو 3 په توان دي 2 مساوي کېږي ل 9 سره 9 ضرب 2 ل 18 سره مساوي کېږي 18 منفي 2 ضرب 3 شپږو سره مساوي کېږي مثبت 2 کله چې 18
منفي شپږ کو مساوي کېږي له 12 سره 12 سره که 2 جمع کو مساوي کېږي له 14 سره نو موږ وایو چې H3 مساوي کېږي 14 اتلس منفي شپږ 12 کېږي 12 مثبت 3 مساوي کېږي له 14 سره دویم سوال ته دقت وکړئ په دویم سوال کې پی ایکس وائی پولینوم راکړه ده وای تاسو پی 2 یو قیمت پیدا کړئ نو د ایکس پر ځای باندې 2 وضع کوو د ایکس پر ځای باندې 2 وضع کوو او د وائی پر ځای باندې یو وضع کوو لیکو چې پی 2 یو مساوي کېږي پی 2 یو مساوي کېږي 2 ضرب ایکس د ایکس پر ځای باندې 2 لیکو ضرب وائی مربع د وائی پر ځای باندې یو لیکو یو مربع علامه منفي ده منفي علامه لیکو منفي 3 ضرب ایکس مربع ضرب وائی 3 ضرب ایکس مربع ایکس مساوي له 2 سره ده 2 مربع ضرب وائی یعنی ضرب یو علامه مثبت ده مثبت لیکو مثبت 4 ضرب ایکس 4 ضرب ایکس ایکس مساوي له 2 سره ده منفي 2 وائی وائی مساوي له 1 سره پر ځای یو لیکو مثبت 3 په دې ډول کولای شو قیمتونه وضع کو نو پی 2 یو به مساوي شي پی 2 یو به مساوي شي له یو کچيري پوتوان دی 2 چې له 1 سره مساوي کېږي یعنی یو پوتوان دی 2 یو سره مساوي کېږي یو پوتوان دی 3 له 1 سره مساوي کېږي یو پوتوان دی زر هم مساوي کېږي له 1 سره یو پوتوان دی هر عدد مساوي کېږي له 1 سره نو یو پوتوان دی 2 یو کېږي 2 ضرب 2 4 ضرب یو مساوي کېږي له 4 سره منفي 2 پوتوان دی 2 4 کېږي 4 ضرب 3 مساوي کېږي له 12 سره 12 ضرب یو مساوي کېږي له 12 سره یو چې له هر عدد سره ضرب شي یو سره مساوي کېږي یعنی ا ضرب یو ا سره مساوي کېږي x ضرب یو مساوي کېږي x سره سل ضرب یو مساوي کېږي له سلو سره 15 ضرب یو مساوي کېږي له 15 سره یو چې له هر عدد سره ضرب شي مساوي کېږي هماغه عدد علامه مثبت د مثبت لیکو 2 ضرب 4 اته کېږي منفي علامه په خپل حال لیکو 2 ضرب یو 2 سره مساوي کېږي مثبت 3 په دې ډول کولای شو صدای کو 4 مثبت اته مثبت 3 مساوي کېږي 4 اته 12 مثبت 3 مساوي کېږي له 15 سره منفي 3 منفي 12 له منفي 2 سره جمع کوو یعنی علامه کله چې مشابه وي علامه یوه لیکو یا علامه په خپل حال لیکو اعداد جمع کېږي 12 منفي 4 یا داسې وایي چې 12 مساوي کېږي له 14 سره کله چې علامې مختلف وي د هر عدد علامه لیکل کېږي چې لوی وي د هر عدد علامه لیکل کېږي چې لوی وي عدد تفریح کېږي لوی 15 دی نو علامه د 15 لیکو عدد که چیرې تفریح کو 15 14 لیو سره مساوي کېږي یعنی تفریق حاصلې لیو سره مساوي کېږي په دې ډول صدا کولای شو
دریم سوال ته دقت وکړئ. په دریم سوال کې پی ایکس پولینوم راکړه ده، کا ایکس مکعب منفي ایکس مربع مثبت 3x منفي یو ده. وایي که چیرې اف 2 اوولسو سره مساوي د کا قیمت پیدا کوي. دا کنکور ته مشابه سوال ده، په دې ډول یې صدا کولی شو. دقت وکړئ. د متحول پر ځای باندې همدغه دوه قیمت وضع کوو، یعنی پی 2 به مساوي شي کا ضرب 2 مکعب منفي 2 مربع مثبت 3 ضرب 2 منفي 1. پی 2 قیمت یې موږ ته راکړه ده 18 ده، نو د پی 2 پر ځای باندې همدغه راکړل شوی قیمت لیکو په دې ډول. نو 2 په توان د 3 مساوي کېږي الیاتو سره 2 په توان د 3 په دې معنی چې 2 3 ځلې په خپل ځان کې ضرب کړل شوی د 2 2 4 2 مساوي کېږي الیاتو سره. نو لیکلی شو 8 کا منفي 2 په توان د 2 مساوي کېږي له 4 سره. دا په دې معنی چې 2 په توان د 2 ځلې په خپل ځان کې ضرب کړل شوی دی چې مساوي کېږي له 4 سره مثبت 2 ضرب 3 له 6 سره مساوي کېږي منفي 1. نو لیکلی شو چې 8 کا مساوي کېږي کله چې لومړی درجه معادله وي، معلوم یو طرف مجهول بل طرف اړو، منفي 4 منفي 1 منفي 5 کېږي، منفي 5 مثبت 6 مساوي کېږي له مثبت 1 سره. مثبت 1 که چیرې د مساواتو نه واړو علامه تغییر کې منفي 1 کېږي، که چیرې له 19 څخه تفریق کو مساوي کېږي له 14. دواړه خواوې که چیرې پر 8 باندې وویشو 8 بولی 8 سره د منځه لاړ شي، 14 که چیرې پر 8 باندې وویشو مساوي کېږي له 2 سره. د کا قیمت مساوي ده له 2 سره. په دې ډول کولی شو د کا قیمت پیدا کړو. د کا قیمت مساوي له 2 سره ده. څلورم سوال ته دقت وکړئ. په څلورم سوال کې پی 3x منفي 5 پولینومي راکړه ده، وایي مساوي 3x مربع منفي 1x مثبت 1 سره ده. وایي تاسو پی 9 پیدا کړئ. که چیرې په دې ډول پولینوم درکړل شوی وي 3x منفي 5 وي مساوي له 9 سره باید شي. په دې ډول دقت وکړئ. لومړی باید موږ او تاسې قیمت پیدا کو د پی 9، یعنی په دې ډول 3x منفي 5 باید مساوي شي له 9 سره. لومړی درجه معادله شوه، معلوم یو طرف مجهول بل طرف 9 مثبت 5 کله چې مساواتو نه واوړي علامه تغییر کی، نو 3x به مساوي شي 5 مثبت 9 له 12 سره مساوي کېږي. دواړه خواهی که پر 3 باندې وشو د x قیمت به مساوي شي له 4 سره. نو اوس د متحول پر ځای باندې 4 وضع کوو. په دې ډول پی 3 ضرب 4 منفي 5 مساوي بشي 3 ضرب د متحول قیمت له 4 سره مساوي ده 4 مربع منفي 9 ضرب متحول یعنی 4 مثبت 1. په دې ډول صدا کېږي. نو مساوي بشي 3 4 12 منفي 5 مساوي کېږي له 9 سره. نو پی 9 به مساوي شي له 3 ضرب
کچیرې صدقو څلور مربع له 14 سره مساوي کیږي منفي څلور ضرب اوه مساوي کیږي له 28 سره ځکه 2 ضرب اوه 14 کیږي څلور ضرب اوه له 28 سره مساوي کیږي مثبت یو. کچیرې 3 14 سره ضرب کو نو مساوي کیږي دقت وکړئ 3 ضرب 6 اتلس کیږي اتلسو کې یو اته یو بکی یو ضرب 3 یو 3 مثبت یو له څلور سره مساوي کیږي یعنی 3 ضرب 14 اته څلوېښت کیږي منفي 28 مثبت یو اته څلوېښت منفي 28 شل بکی پاتې کیږي شل مثبت یو مساوي کیږي له 21 سره. په دې ډول کولی شو دا سوال یا دې ته مشابه سوال پیدا کړو. قیمت پولینوم یې راکړه 3x منفي پی وایي کچیرې وای د پی 3x منفي 15 پولینوم کچیرې مساوي 3x مربع منفي x مثبت یو وي نو تاسو پیدا کړئ د پی اوه قیمت. د پی اوه قیمتي په دې ډول پیدا کیږي چې مساوي له 21 سره ده. کله چې په دې کې تاسو ته دا ډول برخه درکړې وي یعنی پر 3x منفي 15 وي یا فرض کړئ 2x مثبت یو وي یا داسې بلې کوم قیمت دی چې در څخه غوښتلی وي لومړی باید د همای قیمت سره تاسو مساوي کړئ. کله مو چې د هغې قیمت سره مساوي کو د متحول قیمت په لاس درځي همدغه متحول قیمت چې په لاس درولو په پولینوم کې وضع کړئ نو تاسو ته درکړل شوی هغه قیمت چې در څخه غوښتلی وي هماغه قیمت په لاس درکوي. پنځم سوال ته دقت وکړئ وایي که چیرې پی ایکس پولینوم مساوي 2 ضرب 2 د دویم جذر لاندې ضرب ایکس مثبت 12 وي تاسو پی 2 د دویم جذر لاندې قیمت پیدا کړئ. نو موږ وایو چې پی 2 د دویم جذر لاندې مساوي کیږي له د متحول پر ځای باندې همدا قیمت وضع کوو. په دې ډول دقت وکړئ پی 2 د دویم جذر لاندې مساوي بشیلی 2 په خپل حال 2 د دویم جذر لاندې هم په خپل حال د متحول پر ځای باندې همدا قیمت لیکو 2 د دویم جذر لاندې مثبت 12 نو پی 2 د دویم جذر لاندې بو مساوي شیلی 2 په خپل حال باندې 2 د دویم جذر لاندې ضرب 2 د دویم جذر لاندې په جذرونو کې موږ په عددي الجبر کې ول کله چې جذرونه مساوي وي د جذرونو درجې مساوي وي د جذرو درجو څخه یوه درجه نیسو مجذورونه یې ضربوو 2 ضرب 2 ضرب 2 قاعدې مساوي دي توانونه جمع کوو جذر په خپل حال کو کولی شو جذر د مجذور توان د جذر له درجې سره اختصار کو نو حاصل یوازې 2 لاسته راځي یعنی په دې ډول 2 ضرب 2 د جذر له درجو څخه یوه نیسو مثبت 12 نو مساوي بشي 2 په خپل حال باندې لیکو قاعدې مساوي دي قاعدو څخه یوه قاعده توانونه جمع کوو توانونه یعنی 2 په توان د 2 د دویم جذر لاندې مثبت 12 کولی شو مجذور توان د جذر له درجې سره اختصار کو نو 2 ضرب 2 مساوي کیږي 4 سره 4 مثبت 12 مساوي کیږي له 14 سره. په دې ډول کولی شو صدای کو مساوي کیږي له 14 سره. شپږم سوال ته دقت وکړئ. شپږم سوال یې موږ ته راکړ د وایي که چیرې پی ایکس پولینوم مساوي 2x مربع مثبت x مثبت بي وي وایي که چیرې پی یو مساوي 0 سره تاسو د ا جمع بي قیمت پیدا کړئ یعنی د متحول پر ځای باندې یو وضع کړئ له 0 سره مساوي کړئ د ا او بي قیمت ورڅخه پیدا کړئ. د A او B قیمت د پیدا کولو لپاره د متحول پر ځای باندې پی یو وضع کوئ د پی پولینوم کې یو وضع کوو په دې ډول پی یو به مساوي شي 2 ضرب
یو مربع مثبت A ضرب یو مثبت B نو مساوي بشي دقت وکړئ پی یوي مساوي موږ ته ویلي وو چې مساوي صفر سره وي یعنې د پی یو پر ځای باندې صفر لیکو یو که چیرې مربع کو یو کېږي یو ضرب دوه مساوي کېږي له دوه سره مثبت A ضرب یو A سره مساوي کېږي مثبت B په دې ډول کولی شو صدای کو د A او جامع B قیمت پیدا کولو دپاره A جامع B قیمت پیدا کولو دپاره دوه د مساواتو نه اړوله ما به هم تغییر وکړي چې مساوي کېږي له منفي دوه سره په دې ډول کولی شو صدای کړو دقت وکړئ موږ ته پی ایکس پولینوم راکړی وایي که چیرې پی یو مساوي له صفر سره وي پی یو مساوي له صفر سره وي نو تاسو د A جمع B قیمت پیدا کړئ د A جمع B قیمت د پیدا کولو لپاره د متحول پر ځای باندې یو وضع کوو له صفر سره مساوي کوو کله مو چې له صفر سره مساوي کوو د A جمع B قیمت پیدا کولو لپاره مو دوه له مساواتو نه واړول لامې تغییر وکړو چې مساوي کېږي A جمع B له منفي دوه سره په دې ډول یې ساده کولی شو اووم سوال ته دقت وکړئ وایي که چیرې پی ایکس پر دوه مساوي له 5x متوان دی 5 مثبت 4x مکعب مثبت 15x منفي اووه وي نو تاسو پی صفر قیمت پیدا کړئ د پی صفر قیمت د پیدا کولو دپاره د متحول پر ځای باندې صفر وضع کوو په دې ډول پی صفر پر دوه به مساوي شي پی صفر پر دوه د متحول پر ځای باندې صفر وضع کوو 5 ضرب صفر په توان دی 5 مثبت 4 ضرب صفر په توان دی 3 مثبت 15 ضرب صفر منفي اوه صفر ضرب هر عدد یا صفر په توان د هر عدد مساوي کېږي له صفر سره نو لومړی حد هم مساوي صفر سره کېږي دویم حد هم مساوي له صفر سره کېږي دریم حد هم مساوي له صفر سره کېږي نو صفر که چیرې پر دوه باندې وي شو هم له صفر سره مساوي کېږي نو پی صفر به مساوي شي له منفي اوه سره په دې ډول کولی شو دا سوال یا دې ته مشابه سوال ساده کو انشاءالله چې تاسو به د پولینوم په عددي قیمت پیدا کولو باندې پوه شوي وئ کله چې موږ ته قیمت راکړی د متحول پر ځای وضع کوو نو بیرته یو حقیقي عدد لاسته راځي چې همای پولینوم د قیمت په نامه یادیږي په دې برخه کې یو څو کنکوري سوالونه دي په دې باندې هم کار کوو کنکوري سوالونو ته دقت وکړئ ګرانو زده کوونکو کنکوري سوالونه په دې ډول دي په دې کې اتم سوال د سمنګان ولایت کنکور پورمپوري نهم د بامیانو لسم سوال د کابل ولایت پورمپوري مربوط ده کنکوري سوالونه زه په دې خاطر راغلم تر څو تاسو په هره موضوع کې په دې پوه شئ چې په دې کې د کنکور سوالونه څه ډول شتون لري یا څه ډول سوالونه راځي لو اتم سوال ته دقت وکړئ موږ ته پی ایکس پولینوم راکړ د وای پی دوه او پی یو قیمت پیدا کړئ د پی دوه او پی یو قیمت په دې ډول پیدا کېږي باید یو ځل دوه په دې پولینوم کې وضع شي دویم ځل لپاره یو وضع شي دواړه قیمتونه سره جمع کړلی شي یعنی په دې ډول پی دوای که چیرې پیدا کو پی دوای مساوي کېږي د متحول پر ځای باندې دوه وضع کوو 4 ضرب 2 په توان دی 4 مثبت 11 ضرب 2 منفي 4 نو پی 2 قیمت بو مساوي شي 4 ضرب 2 2 په توان دی 4 دا په دې معنا چې 4 2 4 ځلې په خپل ځان کې ضرب کړل شوی دی 2 2 4 4 2 اته 2 مساوي کېږي له 14 سره
یعنی کله چې موږ ولرو 3 په توان د 3 دا په دې معنی چې 3 ځلې په خپل ځان کې ضرب کړل شوی دی. که چیرې ولرو x په توان د 4 دا په دې معنی چې x 4 ځلې په خپل ځان کې ضرب کړل شوی دا. نو موږ لیکو 4 ضرب 14 مثبت 2 ضرب 11 2 هم د یو لومړی او هم د دویم یو سره ضرب وو یعنی 22 سره مساوي کیږي منفي 4. په دې ډول کولای شو سادای کو. دقت وکړئ 4 که چیرې 14 ته ضرب کو نو مساوي کیږي 4 ضرب 6 24 کیږي 24 کې 4 2 باقي 4 ضرب 1 4 کیږي مثبت 2 مساوي کیږي ل 6 سره یعنی 4 ضرب 14 مساوي کیږي ل 4 سره مثبت 22 منفي 4 سره 4 بولی 4 سره د منځه لاړ شي نو یوازې 8 او 2 جو باقي پاتې شي چې مساوي کیږي ل 2 سره. که چیرې په یو قیمتي پیدا کو په یو قیمتي په دې ډول پیدا کیږي د متحول پر ځای باندې یو وضع کو یعنی 4 ضرب 1 په توان د 4 مثبت 11 ضرب 11 ضرب 1 منفي 4 نو پی یو به قیمت به مساوي شي یو په توان د هر عدد مساوي کیږي له یو سره یو ضرب هر عدد بیا هم عدد لاس ته راځي مثبت 1 ضرب 11 کیږي منفي 4 بولی 4 سره د منځه لاړ شي یوازې 11 به باقي پاتې شي نو پی 2 مثبت پی یو به مساوي شي د پی 2 پر ځای خپل قیمت لیکو 2 مثبت د پی یو پر ځای خپل قیمت لیکو 11 حاصل مساوي کیږي د پی 2 مثبت پی یو ل 2 مثبت 11 مساوي کیږي ل 93 سره یعنی 8 مثبت 90 2 مثبت 1 سره مساوي کیږي یعنی مجموعاً قیمت مساوي ل 93 سره ده. په دې ډول حلولای شو. نه هم سوال ته دقت وکړئ موږ ته 3px پولینوم را کړ دی که چیرې مساوي 2x مربع منفي 4x مثبت px مثبت 8 سره تاسو وایي په دې پولینوم کې د x یو قیمت پیدا کړئ په دې پولینوم کې د x یو قیمت پیدا کړئ د متحول پر ځای یو وضع کړئ px پولینوم پیدا کړئ څه ډول پیدا کیږي دقت وکړئ پی یو پولینوم نو لیکو چې 3 پی یو پولینوم بو مساوي شي 2 ضرب د متحول پر ځای باندې یو وضع کو یو مربع منفي 4 ضرب 1 مثبت پی یو مثبت 8 نو 3 پی یو پولینوم بو مساوي شي لی 2 یو مربع یو کیږي یو ضرب 2 ل 2 سره مساوي کیږي منفي 4 ضرب 1 4 کیږي مثبت پی یو مثبت 8 د پی یو قیمت پیدا کولو لپاره پی یو هم موږ باید د مساواتونه راواړو ترڅو یوازې د پی یو قیمت لاس راشي منفي پی یو کله چې مثبت علامه د مساواتونه واوړي علامه منفي کیږي مساوي بشي مثبت 2 مثبت 8 مثبت لاس کیږي مثبت لاس منفي 4 مساوي کیږي ل مثبت 6 سره نو کله چې 3 پی یو څخه یو پی یو تفریقو 2 پی لاس ته راځي یعنی 2 پی یو به مساوي شي ل 6 سره دواړه خواې به پر 2 باندې وشو نو د پی یو قیمت به مساوي شي ل 3 سره یعنی کله چې 2 پی یو پر 2 باندې شو 2 ل 2 سره د منځه ځي کله چې 6 پر 2 شو ل 3 سره مساوي کیږي په دې ډول صدا کولای شو. لسم سوال ته نو وایو چې هر عدد په توان د 0 ل 1 سره مساوي کیږي نو لیکلای شو چې پی 2 مساوي کیږي ل 1 منفي 10 کله چې
P2 پیدا کوو د هغه عدد علامه لیکو چې علامه عدد لوی لکه لس له یو څخه لوی دی یومن پی لسو مساوي کېږي له 9 سره په دې ډول یې حلولی شو. انشاءالله چې تاسو به اوس وکول شئ د پولینوم قیمت ګذري وکئ. ما مخکې هم یادونه درته کړې وه هغه کسان چې له پولینوم سره بلد وي په اسانۍ سره کولی شي لیمیټ زده کړي. راتلونکی درس به زموږ او تاسو انشاءالله د پولینوم ثابت حد او د ضریبونو مجموعه پیدا کولوي. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.